عزیزانو د نن سال 2017 کې سروې وسو. سروې چې وسوله په هغه کې په یوه کال کې زموږ په وطن کې 10,000 ښځې چې دي هغه وغورځېدلې. 10,000 ښځې دا وغورځېدلې. په هغه کې 4,000 خالي شادي شوده وې. دا ولاړې د بل چا سره وغورځېدلې. اوس د دې بنیادي وجه څه شته عزیزانو؟ په دې خبره زموږ سر خلاصېږي که نه خلاصېږي؟ زموږ په دې خبرو سر خلاصېږي که به نه خلاصېږي؟ یوه خبره دا ده، حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه چې کله مطلب حاکم سلو، امیر سلو، نو دی راولاړ سو. اول وار پابندي نکاح شغار یې بولي. شغار دا معنا زه به زما لور و تا ته درکمه، ته به ستا لور و ما ته راکړي. په موږ پښتنو کې دا څونه ډېر سته. غریب به یې ریړۍ به چلوي، د خدای بېچاره به یې. یو ورځ مې یو ځای ناست و، ملا مې ولید، لاسونه یې سره کړي په نکروزو، پښې یې په نکروزو. بیا پوښتنه وکړه، نو ملګرو راته ویل د اوس بل واده کړی دی. څنګه واده وکړي؟ نو مشر سړی معلومېږي، ول د خپله لور و هغه ته ورکړله، هغه سړی و ده ته لور ورکړه. دې ته شغار وایي. حضرت معاویه پر دې پابندي ولګوله، ظالمه تا چې خپله لور و ده ته ورکړه او د هغه لور تا وغوښتله، تو خدای ته ووایه دا ستا د لور پر ځای نه. یو سړی 40 کالو سړی دی، د 14 کالو یا 15 کالو بچي د غوښتي، تو خدای ستا ضمیر دا ستا سره چې کوم شیطان ملګری، تو خدای د شیطان هم دغه مشوره درکوي چې ته دا وکړه. زموږ په معاشره کې دا خبرې ډېرې سته. او دا چی شته؟ دا که څه نکاح صحیح سوله، خو لیکن نتیجه یې غلطه ده. بیا پسې ګوره، بیا به چیش کېږي، بیا به یا خپل ځان را زړوې یا به پر لور باندې ټک چې دی هغه کوې. ولې کوې؟ تا ته چا د دې خبرې اجازه درکړله؟ حضرت عمر فاروق سبحان الله څومره عظیم شخص راولاړ سو، اعلان یې وکړ، ول تاسو به د خپل لور و بدرنګې سړي ته نه ورکوئ. که ښځه په رنګ څه ښه وه، بدرنګې سړي ته به نه ورکوئ. یو خو ښځه وایي چې و پروا نه لري زه کوم، ته به دا نه ورکوې و دا بدرنګې ته. ولې وایي؟ وجه دا ده لکه دغه ځوان خواهش لري د ښه رنګ، دا زنانه، دا بچی، دا خور هم دغونه خواهش لري د ښه رنګ چې دا زه وکړم. صحیح سلو؟ زموږ د پښتنو یو خواته ځان غیرتمند بولي. زه په منځ کې خو دا ډېر لوی پیغور دی، په دوی کې دا ډېر لوی پیغور دی. دا ولې نه دی درکې پیغور چې تا لور و چا ته ورکړه، هغه و تا ته لور درکړه؟ دا نه و پیغور. تو خدای ته ووایه، تا چې پر راکشني بچي باندې شال اچولی و، تا چې په موټر کې ورسره کښېنول، هغه یې د پلار پر ځای و. تو خدای دا ستا ضمیر، دا ستا ایمان، دا ستا پښتو، دا ستا معاشره و تا ته اجازه درکوي؟ یا نو که دا بچی بیا وغورځېدله، دی راولاړېږي، دا بچی پسې ګرځي، دا ولې؟ او په کار خو دا ده چې سړی دغه پلار د کسا په چاړه باندې حلال کړي، حلال یې کړه چې سبا خپله معصومه هغه چینی بچی دی ولې؟ نو در هغه دا په کار دا عجیز صاحب حلال کړه. ډېره ښه خبره ده، هېڅ پروا نه لري چې بل یې وژل، د بل کور یې ورخرابوئ، د دغه ورخراب. دا زموږ په معاشره کې ډېره ده. ما چې ډېر فکر ورباندې کړی دی چې دا ولې شادي شوده ښځه وغورځېد، دا ولې یوه نجلۍ چې د هغه د کوره وغورځېد. زما توبه ده، زه ازمایش والله والله کوم ازمایش د الله سره نه غواړم، د الله سره بیریږم. زه نعوذ بالله خدا نخواسته چې زما یو کور ټارګېټ دی، زما یو ملګری، زما نه زه لوڼې لرم، زه خویندې لرم، زه ورېندارګانې لرم، زه ستا د معاشرې سړی یم. خو په ما کې کومه خبره چې زموږ په معاشره کې په ټولو کې شته، دا نه چې زه پاک یم، پاکه پیروزه یم و تا ته نه. نعوذ بالله. دغه شادي شده زنانه ولې غورځي؟ په هغه کې لویه بنیادي خبره دا ده چې پلار راولاړ سي دا انجلۍ و داسې چا ته ورکړي چې دغه سړی د دې انجلۍ خوښ نه مې دی خوښ، او پلار راولاړ سو په زور یې ورکړله. او دا څونه بده خبره ده. زموږ خلک دغه د لوره صفتن نه کوي چې زویه ته یې مه جنګ کوه، مور ته یې ووایه ورته داسې خوښه دي ده کې خوښه او ښه خبره ده. که ولې کوې؟ یاره ما ته یوه جوړه کپړې را جوړوې، نو خو زما پرتې بېټ مې را جوړوې.
و ما ته یوه جوړه صدرۍ کوټ راکوې چې وټې ګوټونه راکوې نو خو زما پر طبیعت به راکوې یا ستا پښه 8 نمبر ده زه و تا ته 7 نمبر ستا پښه 8 نمبره ده زه 9 نمبره دا نه سره چلېدلی نه چلېږي او دا ځای کې ته څنګه سره چلوې ولې چلوې نتیجه دې ولې ده شادي شده بچیانو والا د چا سره وګرځي دا غو نو زه ورته حال نسم ویلی چې زه ما لره کم کیسونه راځي کم کیسونه را روان